دوستانو نن درسره یوه ډېره ښکلې واقعه شریکه کوم چې د یو سړي د یوې ګاونډۍ سره د زنا واقعه ده. یو سړي به خپله ګاونډۍ په څه طریقه ځان سره زنا ته مجبوروله، نو دغسې سړي سره څه وشو ټول حقیقت درسره په ویډیو کې شریکه کوم. ویډیو درسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه چې نن یې درسره په ویډیو کې بیانوم دا یو حقیقي خبره ده چې یو سړي د یوې ګاونډۍ سره یارانه وه چې یو ورځ دغه سړي خپله ښځه او بچیان ځان سره چکر لا بوتلل. دغې ښځې ته یې هم وویل چې په ګاونډ کې ورسره اوسېدله چې د دغې سړي ورسره یاري وه. نو دغې ښځې ته یې وویل چې ته هم د خاوند نه اجازت واخله او موږ سره په چکر لاړه شه. نو دغې ښځې هم دغسې وکړل او د ګاونډي سره په چکر لاړه. نو چې کله د یو غر لمن ته ورسېدل او دغلته دواړه کېناستل، نو سړي خپلو بچیانو ته وویل چې تاسو لاړ شئ او چېرته لوبې وکړئ، او ښځې ته یې وویل چې ته لاړه شه او د دغه ځای نه اوبه راوړه. نو هغه هم لاړه. نو دې سړي دغې ښځې ته خپل بد نیت ښکاره کړو او ښځې نه د زنا مطالبه وکړه چې ما سره دا کار وکړه، زه به تاله پیسې درکړم. ښځې ورته وویل چې دا کمې دي. نو هغه ورته څو نورې پیسې هم ورکړې. نو ښځې ته انکار وکړو. نو سړی ډېر غوسه شو او نږدې دی چې د ښځې سره په زور زنا وکړي. په دې کې یو شپونکی را روان و چې شپون سره دغه سړی په خبرو شو چې هغه ته هم د دغې ښځې خبره وکړه. نو شپونکي ورته وویل چې ته ډېر ساده سړی چې پیسې ورکوې، نو دغسې وکړه چې په دغه پورې ځای کې یو ښځه ده، ورشه دغه کار به درسره هم وکړي او پیسې به دې هم بچت شي. ما سره اوس دغه کار. نو دوستانو که پوه شوي یې، نو دا د دغه سړي ښځه وه چې دغه شپونکي ورسره داسې کار وکړو. دوستانو دا رښتیا خبره ده چې زنا یو قرض دی، دا به ادا کیږي او پردي عزت ته په سپکه نه دي کتل پکار. ملګرو دا یو سبق آموز واقعه چې درسره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر یې کړئ، چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو به مو درسره تر اخره پورې وکته. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.